د پروګرام په دې احساس شعبو کې بلنه ورکوو الحاج مفتي لطیف الله حکیمي صاحب د دفاع وزارت ستر مفتش د صفون د تصفیې د کمیسیون رئیس ته بلنه ورکوو چې د خطابي میز تر شا تشریف راوړي او خپله علمي او هر اړخیزه وینا وتاسو ته واوروي. الحاج مفتي لطیف الله حکیمي صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. صدق الله العظيم. نن د پروګرام د پیل شېبې دي خبره به راونغاړو او په اصطلاح زه به خبره نتیجه ګیري کوم. ورونو انقلاب راغی، ملګرو خبرې تفصیلي وکولې. تاسې خپله وینئ نو دا د بیان ته ضرورت هم ډېر نه لري چې څنګه انقلاب راغی یا چا راوستي. د لوی الله جل جلاله په نصرت د دغه مېړني ولس په قربانیو د هغوی په زور شریکیو او هر راز مرستو د مجاهدینو په مقدسو معرکو باندې الله تعالی آزاد افغانستان بیا راولیدی. نن بیا موږ تاسې د ستر مولانا صاحب په کور کې په بلخ کې سره یو ځای او د ولایت مقام دا تر عقل تصور او زموږ ستاسې تر حالاتو او زموږ تر امکاناتو لوړه خبره ده. انقلاب وګټل سو، قرباني بې دریغه ورکړل سوې، مقدسې وینې بې سارې تویې سوې. دا څه د حیواناتو وینې نه وې، دا څه بې ارزښته وینې نه وې، دا د پاکو شهیدانو د مقدسو سپېڅلو ارواګانو قرباني وې چې په نتیجه کې دغه انقلاب راغی. عظیم انقلاب راغی، ستر انقلاب راغی او ډېره غټه لاسته راوړنه. خو اوس یې حفاظت مسله ده. موږ دا نه وایو چې ستونزې به په مخکې ونه لرو او نه به د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندو. دلته 40 څه د پاسه ملکونه مستقیم ډول باندې دخیل وو د افغانستان په خاوره کې خپلې پلیتې پښې دربولې او دغه خاورې ته پښو لاندې کولې. دا د مسلمانانو د سجدو خاوره دغه پلید قدمونه نه شي برداشتولی. هغوی الحمدلله ووتل. موږ ستاسې خاوره ځینې پاک